بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ترڅو چې نه منع سوی زبه د مغفرت طلب درته کوم، یعنی کمی الله عز وجل منع نکی زبه ستا دپاره عفو او بخښنه غواړم. د دغه موضوع په متعلق د سورة التوبه 114 نمبر آیات نازل سو چې رب عز وجل فرمایي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني نشای ندی لائق نبیته او ندی لائق هغو کسانو ته چې ایمان راوړی دی چې د مشرکانو د پاره مغفرت وغواړي، که څه هم دغه مشرکان د دوی سره خپلوي ولري. دا څه وخت ندی ورته روا وروسته تر هغه چې و دوی ته ښکاره سي چې بېشکه دوی د دوژخ خاوندان دي، یعنی پر کفر مړه سي. ورونو کوم وخت چې مؤمنانو خپل ځانونه او مالونه پر الله جل جلاله خرڅ کړي دي نو دا کار هم ورسره حتمی او ضروری دی چې خپل ځانونه بل د هر چا څخه راټول کی او یوازې یو رب عز وجل ته وسپاري د اعداء الله سره. یعنی کم څوک چې د الله جل جلاله سره د هغو دشمنی او دوژخیتوب معلوم سوی وي خپل د دوستیو او مهربانیو سلسله وشکوي، که څه هم دغه د الله دشمنان د مور او خور، پلار او بادار، نیکه او انا، اکا او تربور او نور خاص خپلوان وي. ځکه هغه څوک چې د الله دشمن او د خپل رب څخه سرکشه وي هیڅ کله د مؤمن دوست او خپل کېدلای نسی. نو د هر هغه چا په باره کې چې داسې معلومات حاصل سي چې په یقیني ډول سره دوژخي دی، اوس نو دا معلومات که په وحی سره وي او یا هغه څوک په ښکاره سره پر کفر او شرک مړ سي د دوی د پاره د بخښنې او مغفرت غوښتنه منع ده. یو خاصه خبرتیا ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د والدینو په باره کې د اسلامي علماو اقوال ډېر فرق سره لري. ځینو د دوی پر ایمان او نجات خاصې رسالې لیکلي دي او ځینو د حدیثو شرح کوونکو محدثانه او متکلمانه بحثونه کړي دي. خو د احتیاط او سلامتی ښه او بهتره لار دا ده چې په دغه مسئله کې څوک چپ پاتې سي او په داسې دقیقو بحثو کې د څېړلو څخه ځان وساتي. د داسې مسائلو حقیقت یوازې الله جل جلاله ته معلوم دی او هغه عادل رب په ښه ډول سره د ټولو موضوعاتو فیصله کوونکی دی. او بیا هم د دغه موضوع په باره کې د الله عز وجل دا قول نازل سو چې د سورة القصص په 55 نمبر آیات کې فرمایي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. یعنی یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم بشک ته هغه څوک پر سم لار نسې برابرولای چې ستا خوښ وي، بلکې الله عز وجل وهغه چاته سم لار ښیي چې د سم لارې ښوولو اراده یې وفرمایي. ورونو د ابو طالب د ایمان په متعلق دغه ذکر شوی معلومات په صحیح احادیثو کې راغلي دي. امام بخاری د ابي سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي یو وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا د صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې یاد کړسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل شاید ودته د قیامت په ورځ زما شفاعت دا نفع ورسوي چې د اور په څنډه کې بوي چې اور به تر بجلکو پورې رسیږي. بیا هم په صحیح حدیث شریف کې راغلی دی چې عباس ابن عبد المطلب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل واکاتب دي څه فائدہ ورسیږي، هغه ستا ساتنه کول او ستا په سبب په قهر کېدی. مقصد ابو طالب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه د اور په څنډه کې دی، کزه نوای د اور په هغه کښته طبقه کې بوای. خو بیا هم په تکرار سره وایم زیات تر دغه د ابو طالب پر کفر او ایمان بحث کول غیر ضروری موضوع ده. شبه داوی چې د داسې غیر ضروری او خطراتو ډکو موضوعاتو په باره کې څوک چپ پاتې سي چې د ګټې پر ځای تاوان ورته پیښ نشي. ابو طالب هغه څوک وو چې د اسلامي دعوت او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره مضبوطه کلاوه. اسلام او مسلمانان یې د قریشو د مشرانو او بیباکانو د تعارض څخه ساتلی وو. خیر
د ابو طالب تر وفات 2 میاشتې یا 3 ورځې 2 قوله دي. ورسته ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات. د دې د وفات په تاریخ کې 2 قوله دي. څوک وایي د ابو طالب تر وفات 2 میاشتې ورسته وفات شو او څوک وایي 3 ورځې ورسته وفات شو. د دې رضی الله تعالی عنها وفات د بعثت د 10 کال د روژې په میاشت کې او په دغه وخت کې د دې رضی الله تعالی عنها عمر 15 کال او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 50 کال. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مهربانه او غم شریکه زوجه د الله عزوجل د هغه لوی نعمتو څخه یو نعمت وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړی و. هغه چې تر هر چا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیره نږدې او قریبه و. دا و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اولادو مور او روزونکې و او 15 کاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ژوند وکړي. د علیه الصلاۃ والسلام د پریشانیو او خوابدیو په وخت کې به پر د صلی الله علیه و آله وسلم مهربانه و. د رسالت په دعوت او تبلیغ کې د معاونت کاوه. د تکالیف په وخت کې د کومکی و. اول هغه څوک چې ایمان او اسلام قبول کړی وو. دا و چې د نبوت د اول لحظه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کومک کاوه او د جهاد په ترخو ورځو کې به اشتراک ورسره کاوه. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وحی نازل شوه د دنیا ټول کارونه پرېښول او ځان یې یوازې د دعوت لپاره فارغ کړ. او دا کار هم د ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها په کومک سره وسو چې هغه ورته ویل د ژوند مصارف دې زما د مال او پیسو څخه پوره کوه. ته خپل ځان یوازې و دعوت ته فارغ کړه. دا و چې خپل مال په دغه لار کې مصرفاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل د مال په باره کې هیڅ فکر مکوه. او د علیه الصلاۃ والسلام مصرف هم د خدیجه رضی الله تعالی عنها د مال څخه و. مسلمانه او صالحه شذ او زوجه دغه سوي چې خپل خاوند د الله عزوجل ولاره ته فارغ کوي حتی مصرف یې هم پر خپل ذمه اخلي. داسې نه لکه د نن ورځې ځینې ښځې چې خاوند د خیر په کار کې یا په مسجد کې لږ وزندېږي د دې سترګې ورته چپه او د قهر ورته ډکوي. حضرت خدیجه رضی الله عنها خپل ګران او محبوب خاوند د الله عزوجل ولاره او دعوت ته فارغ کاوه. خپل مال او پیسې هم په دغه لار کې مصرفولې. د دعوت د وخت ترخه تکالیف او آزارونه هم فورین تندې سره وړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي آمنت بی حين كفر بي الناس. هغه وخت چې خلق زما او یازما پر نبوت انکار کاوه د ایمان را باندې راوړي. وصدقتني حين كذبني الناس. او هغه وخت زما تصدیق وکي چې خلکو درواغجن بللم. واشركتني في مالها حين حرمني الناس. او د دې په مال کې هغه وخت ګډ او شریک کړم چې خلکو محروم کړم یعنی شی نه راکاوه. ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. او الله عز وجل د دې څخه اولاد راکړه نه د نور شذ څخه. په صحیح حدیث شریف کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې جبريل علیه السلام ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی او ورته ویل یا رسول الله دغه خدیجه اوس تا تر رهیده او یو لوشي ورسره دی چې پاغه کې خواړه یا د چشلو شي دی. کوم وخت چې درته راغله د دې د رب د طرفه پر دې سلام وایه او په یو قصر سره په جنت کې زیری ورکه. داسې قصر چې د لؤلؤ د ملغلرې څخه جوړ شوی وي او هلته به نه غال مغال او نه شور ماشور وي او نه بستړیا وي. دغه حدیث شریف په سبب دا رضی الله عنها یقینا د اهل جنت څخه ده او د هغو کسانو څخه ده چې په جنت سره زیری ورکول شوی دي. دغه دوه غمجنې حادثه د یو څو ورځو په جریان کې پرله پسې پیښې شوې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې د غم او درد مشاعر وشورول. او تر دغه ورسته پر د صلی الله علیه و آله وسلم د قوم د طرفه تکالیف او آزارونه پرله پسې شو.
پس له وفات څخه د ابو طالب قریشو پر د جرأت پیدا کړ، په ښکاره سره یې ازاراوه او بد یې ورته ویل. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غمو نور غمونه هم زیات شو، تر څو چې د قریشو د ایمان راوړلو څخه نا امید شو. ابن اسحاق په خپل سیرت کې وایي کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ابو طالب وفات شو، قریش و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه آزارونه ورکړه چې د ابو طالب په ژوند کې هیڅ چا د هغه آزار فکر هم نسوای کولای. حتی د قریش لوچګانو او بیباکانو تعرضونه پر کول، پر لارې چې برهي وو خاورې به پر سر ور پاشلې. یو ورځ یو چا پر سر خاورې ورتوی کړې، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل کور ته ننوتی او هغه خاورې پر سر پرتې وې. د لونو څخه یوه ورولاړه سوه، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سر یې ورپریولی او ژړل یې چې دا څه حال دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل ای لورې مه ژاړه، الله عز وجل ستا پلار د خلقو څخه ساتي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ویل د قریش څخه ماته داسې تکلیف نه دی را رسېدلی چې زه دې په ناراضه یم تر څو چې ابو طالب وفاتېدی. یعنی د ابو طالب تر وفات د مخه ټول آزارونه او تکالیف عادي او معمولی و، خو واقعي آزارونه د ابو طالب تر وفات وروسته شروع شو. او په دغه سبب چې دغه غمونه او دردونه آزارونه او تکالیف په دغه کال کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرله پسې ورتله، نو دغه کال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عام الحزن په نامه سره وباله، یعنی د غم کال. او په دغه نامه سره د سیرت او تاریخ په کتابو کې مشهور شو. دلته وایي تفسیرات ته ضرورت شته. هغه دا چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه کال د عام الحزن په نامه سره وباله، د هغه علت فقط دا دی چې په دغه کال کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ابو طالب او زوجه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو. او ډېر خلک شاید د دې لپاره چې پر خپلو مړه سوو اقرباو د اوږدې مودې لپاره غم وکړي دغه خبره دلیل وګرځوي، خو په حقیقت کې دا لو خطا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې د خپل اکا او خپل زوجې فراق او نیستوالي دون شدید نو غمجن کړي چې دغه کال دی د عام الحزن په نامه سره وبولي، بلکې د دې نامه سبب هغه حالات و چې د دوی د وفات په سبب پیښ شو. هغه دا چې د اسلامي دعوت ډېرې دروازې د پر مخ وتړل شوې. د ابو طالب ساتنې او حمایې د اسلامي دعوت لپاره ډېرې دروازې خلاصې کړې وې، او همدارنګه د اسلامي لارښوونو او تعلیم لپاره ډېرې لارې موجودې وې. او د اکا په وجود کې د هغه کار لپاره چې خپل رب په امر کړی وو ځینې کامیابۍ لیدلې، مګر د اکا تر وفات وروسته دغه لارې او دروازې وتړل شوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به د تبلیغ لپاره هر څه کوشش وکړي او هر چیرې چې به ولاړی د پر مخ لارې بندې وې، نه چا د دعوت ته غوږ نیوی او نه چا اسلام قبلاوه، بلکې ټولو خلقو یا پسخن په وهه یا یې آزار ورکاوه. دی به ډېر غمجن کوي چې هغه وظیفه نه کړه ادا کومه چې الله عز وجل په مکلف کړی وي، نو د دغه سبب دغه کال ته عام الحزن وویل شو. محترم ورونو، د دغه آزارو او تکالیفو تر اوریدلو وروسته عاقل او هوښیار خلقو ته دا سوال او پوښتنه پیدا کیږي چې د مسلمانانو د دغه تر اندازې زیات ثبات سبب څه شو؟ مسلمانان څه شو دغه لوړې درجې ته د مقاومت ورسول؟ څنګه پر دغه آزارو او تکالیفو چې په اوریدلو سره وریښتان شخیږي او زړونه ریږدي صبر کاوه؟ دغه پوښتنه او سوالو په جواب کې غواړم چې یو څه وهغه عواملو او اسبابو ته اشاره وکم چې انسان ته دغه صبر او ثبات زغم او مقاومت ورکوي. اول دغه ثبات او صبر لپاره عمده او اساسي سبب اول او تر هر څه د مخه پر یو الله جل جلاله ایمان دی او په حق سره دغه الله پیژندل دي. ټینګ ایمان چې په زړه نه نوځي د غرو وزن لري،
د ټینګ ایمان او محکمه یقین پر خاوند چې د دنیا تکالیف هر څونه ډیر لوی او سخت سي، هغه دغه ټوله مشاکل د خپل ایمان په مقابل کې داسې ویني لکه د نړونکي سیل پر سر خاشه. هغه سیل چې لوی بندونه او لوړې کلاوي نړوي، د دغسې ایمان خاوند د خپل ایمان په خوږوالي کې، د خپل یقین په روښنایي کې دغه دنیوي زحمتونه او تکلیفونه نه حسوي او نه پروا پکې کیږي. د دغه ذکر سوي اصلي او یوازنی سبب څخه چې صادق ایمان دی، څو نور فرعي سببونه هم پیدا کیږي چې دغه ثبات او صبر نور هم تقویه کوي. دوهم، داسې قائد او قیادت چې زړونه وهغه ته میلان لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د اسلامي امت نه بلکې د ټول بشریت قائد اعلی و، داسې شایسته خویونه، د ځان پروالی، ښه اخلاق یې درلوده چې زړونه ورجذبېدل او ځانونه تر قربانېدل. د کمال او پروالی هغه خویونه پکې موجود و چې هیڅ بشر ته نه دي ورکول سوي. د شرف، خیر، فضیلت، عفت، امانت، صدق او ټول د خیر اوصاف داسې پکې موجود و چې دشمنانو یې په هغو کې شک نه درلودي. دوستان او ملګري خو یې څه کوي؟ د صلی الله علیه و آله وسلم د خولې څخه هیڅ داسې جمله او کلمه نه راوتل چې د ټولو به د هغه پر رښتیاوالي یقین نه و. تاسې راسئ چې د نمونې پر قسم د دشمنانو حالت ووینو او یو څه خبرې واورو چې څونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رښتیا ویلو اعتماد او باور و. د قریشو د کفارو د مشرانو څخه 3 نفره د شپې په پټه ورتله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور د دیواله تر شایه د علیه الصلاة والسلام و قرآن ویلو ته غوږ نیوي او یو په بل نه خبر. د دغه 3 نفرو څخه یو ابو جهل، ترڅو چې دغه 3 نفره په خپل مابین کې سره رسوا شو. نو یو د ابو جهل څخه پوښتنه وکړه دغه په باره کې چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه دی واورېده، څه وایي؟ دا ویل څه می واورېده؟ موږ او د عبد مناف اولاده د شرف په حاصلولو کې سالي سره کول، کدوی خلق ته خواړه ورکول، موږ هم خلق ته خواړه ورکول، کدوی د خلق سره کومکونه کول، موږ هم کول، کدوی خلق ته مالونه ورکول، موږ هم ورکول، ترڅو چې لکه هغه د مسابقې 2 آسان سره برابر او مساوي وو. خو دوی وویل په موږ کې نبسته چې د اسمان څخه وحی ورته راځي او موږ به دغه ځای ته نسو رسېدلی. په والله هیڅ کله به نه ایمان پر راوړم او نه به تصدیق وکم. تاسې پوه سواست چې قریشو د قومیت او تربورګلوۍ د ضد څخه ایمان نه راوړي، کنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صداقت او رښتیا ویلو کې شک نه درلودي. ابو جهل به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل یا محمد موږ تا دروغجن نه بولو مګر هغه شیان دروغ بولو چې دغه تا راوړي دي. په دغه باره کې د الله عز وجل دا قول نازل سو چې د سورة الانعام په 13 نمبر آیات کې فرمایي فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. یعنی بشک دوی ستا تکذب نه کوي مگر دغه ظالمان د الله جل جلاله د آیاتو څخه انکار کوي. یو ورځ کفارو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د طواف په وخت کې 3 واره بد وویل. په 3م وار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا معشر قریش جئتکم بالذبح. اې د قریشو ډلې ستاسې د حلالولو دپاره راغلی. دغه خبرې د بیرې څخه هغه څوک چې ډېر یې دشمن وو په زاریو شروع وکړه. دا ولې؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صادق الامین وو. د کفارو او دشمنانو یې د پر هر خبره یقین وو. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سجده وو او کفارو د علیه الصلاة والسلام پر سر هغه د اوښ د نس شیان ورکښېښول او بیا یې دونه خندل چې ځانونه یې نسوای ټینګولی. خو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو شرا ورته وکړه د کفارو خندا خو ورکه سوه،
بلکې پر ټولو غم او پریشانی ښکاره شو او دا یقین شو چې دوی هلاکیږي او بیا هلاک هم شو. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وعتیبه ابن ابي لهب ته شرا وکړه. د هغه همیشه دا یقین وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شرا مطابق شی به راته پیښیږي. او کم وخت چې په شام کې زمری ولیدي ویل والله محمد مړ کړم او دای په مکه کې دی. او ابی ابن خلف چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په وجلو سره وعده ورکول او ورته ویل به چې زه دې وژنم. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل بلکې زه تا وژنم ان شاء الله. کوم وخت چې ابی د احد په ورځ ډېر لږ زخمی شو زموږ په اصطلاح وګژول شو. ابی ویل محمد ماته په مکه کې ویل زه دې وژنم والله که پر ما ناړې هم توکي مړ به مې کې. دا قصه به وروسته په تفصیل سره راسي ان شاء الله. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه مکه مکرمه ته راغلی وو او امیه ابن خلف چې د سعد رضی الله تعالی عنه په خوانی آشنای وو وهغه ته وویل ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې ویل یې مسلمانان ستا وژونکي دي. امیه ابن خلف ډېر وبېرېدی او د ځان سره دا عهد وکړي چې هیڅ کله به د مکې څخه نه وځم. او کوم وخت چې ابو جهل د بدر په ورځ ورته راغلی چې ځان تیار کړ چې ځو نو د په مکه مکرمه کې هغه تر ټولو ښه اوښرانې وي. دا د دې دپاره چې پر هغه وتښتې او ښځې ورته وویل یا ابا صفوان هغه خبره دې هېره سوه چې یثربي اشنای دي یعنی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه درته وکړه. امیه ابن خلف ویل یا والله نه مې ده هېره زه نه غواړم چې د دوی سره ووځم. ورونو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمنانو او منکرانو حال وو مګر ملګری او اصحاب یې وهغو ته داسې وو لکه روح په بدن کې د هغو په زړو او سترګو کې یې ځای نیولی وو. هغه صادقه محبت وده صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې ورپورې وهل لکه اوبه چې د لوړې څخه وکښتې ته ورپورې وهل کېږي. او زړونه یې وده صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې ورکشېده لکه اوسپنه چې ومغناطیس ته ورکشېږي. د دغه حب او محبت ښکاره اثر دا و چې اصحاب کرام په دې راضي وو چې د دوی غاړې دې ووهل سي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې یو نوک نه ګژل کېږي او یو زوز دې نه پجګېږي. د مثال پر قسم اوس دغه یوه قصه واورئ. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریفې سره وو چې مشرکان شاوخوا پر راوګرځېدل. یو یې د یوې خوا پرې وهي بل یې د بلې خوا پرې وهي یو سکر کوي یو بدو پوچ ورته وایي. په دغه حال کې و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورنارې کړه سوه چې یا ابا بکر و ملګري ته دې ځان ورسوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم په ډېر تلوار راغلی او د خلقو په مابین ورننوتی. خلقو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پریښاوه پر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې راواچول. ډېر سخت وهل یې ورکړل. خلق پکښې کې غورځېده. عتبه ابن ربیعه ورنږدې سو د ابو بکر رضی الله تعالی عنه پر ځګر کښېنستی او خپله چوټه یې ورته ونیول پر مخ مخ یې په وهي. تر داسې اندازې مخ وپړسېدی چې پزه یې په مخ کې نه معلومېده. د هغه وخت چوټې وې د میخو ډکې او هره یوه یې 2 کیلو کېده. تر څو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بېهوشه او بېسده سو پروت دی. بیا نو بني تمیم چې د ابو بکر رضی الله تعالی عنه قبیله وه ابو بکر رضی الله تعالی عنه په پټو کې واخیستی او د ده رضی الله تعالی عنه کور ته یې یووړی او د ده په مرګ کې چا شک نه درلودی. خو ده د ورځې په آخر کې خبرې وکړې او اوله خبره یې دا وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی. حاضرینو خبره واړول او بیا د ده رضی الله تعالی عنه و مور ته چې ام الخیر ورته ویل کېده ورولاړ سوه. ویل د خوړلو یا چښلو یو شی ورک. مور چې ورته راغله
او ورسره یوازې سوه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی او څه وکړه. مور یې ویل والله ستا په صاحب او ملګری نیم خبر. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ویل و ام جمیل بنت الخطاب ته ورسه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حال پوښتنه ځنې وکړه. د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ مور و ام جمیل ته ورغله. ام جمیل فاطمه بنت الخطاب ده. اول ابو بکر د محمد ابن عبد الله د حال پوښتنه درڅخه کوي. ام جمیل ویل نه ابو بکر پیژنم نه محمد ابن عبد الله او که دې خوښه وي چې ستا زوی ته در سره ولاړه سم ولاړه به سم. هغې ویل هو راځه. ام جمیل چې فاطمه بنت الخطاب او د عمر رضی الله تعالی عنه خور ده او د اسلام قصه د مخه تېره سوه د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د مور سره و ابو بکر ته ورغله. ویلې ده چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه ټپي او زخمي پروت دی. دا ورنږدې سوه او په چوغه یې نارې کړه ویل والله هغه قوم چې ستا سره دا کار کړی دی هغه د فسق او کفر اهل دی او زه دا امید لرم چې الله عز وجل به ستا بدله او انتقام د هغو څخه واخلي. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه حال دی او څنګه دی. ام جمیل ویل دا ستا مور یې اوري. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ویل پروا نه لري کوم ممانعت نشته. ام جمیل ویل هغه جوړ او روغ دی. ویل هغه چیرې دی؟ ویل د ابن الارقم په کور کې دی. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ویل والله نه به خواړه وخورم او نه به شی وچشم تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنسم. هغه ویل ته لږ وخت انتظار وکړه چې ته یو څه آرام سې او خلق کورو ته ولاړ سي. ام جمیل وایي پس له څه وخته چې خلق کورو ته ولاړه ابو بکر رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې راویستی چې زموږ په مابین کې وو او پر موږ یې تکیه کول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مو وروستی. دغسې د حب او فداکارۍ قصې به ډېرې په دې کې ووینئ خاصتا هغه چې د احد په ورځ او نورې پیښې سوي دي. دریم د مسؤلیت احساس. اصحاب کرام پوره پوهېده چې د بشر پر غاړه ډېر لوی او عظیم مسؤلیت پروت دی او دا ممکنه نه ده چې څوک د دغه مسؤلیت څخه په هیڅ حال کې ځان ګوښه او خلاص کړي ځکه هغه خطرناک عواقب چې دغه مسؤلیت څخه د تیښتې او بې پروایي په حالت کې پیښیږي تر دغه اوسني تکالیفو ډېر لوی او ډېر زیات ضررمند دي او هغه تاوان چې د مسؤلیت د نه حسولو په حالت کې ودی او ټول بشریت ته پیښیږي په هیڅ ډول دغه اوسني تکالیف او مشکلات سره نشي قیاسېدلی. نو ځکه دغه تکالیف او آزارونه قبلول نه د مسؤلیت څخه تیښته. څلورم ایمان پر آخرت. ایمان پر آخرت هغه شی دی چې د مسؤلیت احساس قوي کوي. د اصحاب کرامو دا پوره یقین وو چې دوی د الله عز وجل په حضور کې دریږي او د دوی د اعمالو که لږ وي که ډېر که لوی وي که کوچني حساب ورسره کیږي او تر حساب وروسته یا به د جنت و همیشني نعمتو ته ځي یا به د دوزخ په اور کې و همیشني عذاب ته. نو ځکه دوی خپل عمر د بیر او امید په مابین کې تیراوه د الله عز وجل د رحمت په امید و او د الله عز وجل د عذاب څخه بیریده. الله عز وجل د سورة المؤمنون په 8 نمبر آیات کې فرمایي والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. یعنی هغه کسان چې ورکوي هر هغه شی چې دوی ورکړي دي که زکات وي که خیرات په داسې حال کې ورکوي چې د دوی زړونه د نه قبلېدو څخه بیریدونکي وي چې بېشکه دوی خپل رب ته ورتلونکي دي. او اصحاب کرام په دې پوهېده چې دا دنیا د خپلو ټولو عذابو او نعمتو سره د آخرت په مقابل کې د غماشي د وزر قیمت او اهمیت نه لري. دغه پوهی او یقین پر دوی د دنیا مشقتونه او تکلیفونه دونه سپکول چې په دغه عذابو او ازارو یې هیڅ پروا نه کېده. پنځم قرآن مجید په دغه سختو قهرمنو
او ترخو حالاتو کې د قران مجید داسې سورتونه او آیاتونه نازلېده چې د اسلام پر مبادئ او اساس باندې حجت او دلائل و او مسلمانانو ته هغه لارښوونې کولې چې د هغو په عملي کولو سره په ټول عالم کې ډېره ښه بشري ټولنه جوړېده چې هغه اسلامي ټولنه و او د مسلمانانو احساسات پر صبر او استقامت ټینګول او دغه مقصد د پاره یې مثالونه او حکمتونه بیانول. د مثال پر ډول الله جل جلاله د سورة البقره په 214 نمبر آیات کې فرمایي: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. يعني اي مؤمنانو آیا تاسو ګمان کوئ چې تاسو به جنت ته داخل سي او پر تاسو به نه راغلي په مثل د سختیو د هغو کسانو چې په خاطر سوي دي؟ پر هغو تکالیف او سختی راغلي و، لوږه او مسکنت، ازارونه او تکلیفونه ورته پیښ و، تر داسې اندازې چې هم به هغه د دوی رسول او هم هغه کسانو چې د سره به ایمان راوړي وو ویل به د الله نصرت به کله وي؟ الله جل جلاله د دوی په جواب کې فرمایي: خبر اوسئ چې مؤمنانو ته د الله نصرت قریب او نږدې دی. دا و مسلمانانو ته ارشاد وو چې آیا تاسو امید لرئ چې جنت ته داخل سئ؟ حال دا چې هغه تکلیفونه او آزارونه چې په خوانیو امتو ته پیښ شوي دي تاسو ته به نه پیښیږي؟ او بیا هم د سورة العنکبوت په اولو درو آیاتو کې الله جل جلاله فرمایي: الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ایا خلق د دې ګمان کوي چې دوی به پر دغه پریښول سي چې وایي موږ ایمان راوړی دي او دوی د امتحان نکړه سي؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني په تحقیق موږ امتحان کړی دي هغه کسان چې تر دوی د مخه پس خامخا به الله جل جلاله په علم ظاهري سره هغه کسان معلوم کړي چې په خپل ایمان کې صادق دي او خامخا به هغه کسان په علم ظاهري سره معلوم کړي چې دروغجنان دي. دغه قرآنی آیاتو او مفاهیم مسلمانان و بل عالم ته نقلول، د کون او کائنات مشاهد یې پلیده، د الله عز وجل د ربوبیت جمال او د الوهیت کمال یې پلیدي، د الهی رحمت او مهربانیو آثار یې پلیده او د جنت هغه نعمتونه ورته بیانول چې د هغو د حاصلولو لپاره هیڅ تکلیف نه معلومه دي. د دغه آیاتو په جریان کې مسلمانانو ته په الهی رحمت او نعمتو په جنت او په الهی رضا سره زیری ورکول کېده او په عین حال کې د دوی د ظالمو دشمنانو او سرکشه کفارو د محاکمه حالات بیانېده چې بیا پس له محاکمه څخه پورمخې د دوزخ و اورته کشول کیږي او ورته ویل کیږي: ذوقوا مس سقر. یعنی د دوزخ د عذاب خوند وګورئ. شپږم، د کامیابی زیری. دغه ټولو تکالیف سره سره مسلمانان د اولي ورځې څخه بلکې د مخه تر دې چې اسلام ته داخل سي په دې پوهېده چې اسلام ته داخلېدل دا معنا نه لري چې باید مشاکل او تکالیف یوسو، بلکې د اولي ورځې څخه د اسلامي دعوت هدف دا و چې ورن جاهلیت او د هغه ظالم نظام د بین یوسي او پوهېده چې د اسلام اساسي هدف دا دی چې پر مځکه خپل نفوذ جاری کړي او په عالم کې سیاسي نفوذ لاس ته راوړي، چې انساني امت او بشري جمعیت د الله عز وجل د رضا پر طرف رهي کړي او بندگانو د بندګۍ څخه د الله عز وجل و بندګۍ ته وروباسي. او د قرآن مجید دغه د کامیابی زیری ځینې وختونه په صراحت او ځینې وختونه په کنایه سره مسلمانانو ته نازلېده. دغه د سختیو په ژوند او آزارو په وختو کې چې ځکه پر مسلمانانو تنګ شوی و او قریبه و چې د دوی د ژوند ورځې پای او آخر ته ورسوي، هغه آیاتونه نازلېده چې د پخوانیو انبیاو او د دوی د قومو حالات پکښ بیانېده. داسې واقعات پکښ ذکر کېده چې د مکې مکرمې د مسلمانانو او کفارو د حال سره مطلق مطابق او یو شی و.
او بیا به په دغه آیاتو کې د کفارو او ظالمانو د هلاک حالات بیانېده او دا چې مځکه به بیرته د الله عزوجل و صالحه بندگانو ته په میراث ورپاته سوه. محترم ورونو، زموږ د بحث پاته حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.